د باجوړ ولس هغلته لګېدلې کرفیو ماته کړې په 11 اګست کمشنرۍ انتظامی هغلته د وسلوالو ضد د عسکري عملیاتو لپاره کرفیو لګولې وه. نو دلته په وطن کې اپریشن شروع دی، آی ډي پیز راغلي وو او ټول په دې ښار او په دې مضافاتو کې ډېره وو او هغو ته د خوراک څښاک او د ضرورتي اشیا ډېر زیات تکلیف و. نو په دې وجه باندې زمونږ نن دا بازار کولاو شوی دی، بازارونه کولاو شولو. حکومت وخت هم دا خواست دی چې مزید کرفیانې ونه لګوي، مزید بازارونه بند نه کړي. د باجوړ په لوی ماموند کې په 29 جولای عسکري عملیات شروع شو چې وروسته به د عسکري ځواکونو د وسلوالو ترمنځ د سولې لپاره جرګه هم مقرره وه، خو هغه جرګه ناکامه شوه. د تاجرانو اتحادیه وایي چې د زرګونو کډوالو د ضرورتونو لپاره بازار کولاو کړي. دلته انتظامی هم هغه اکسس نه کېږي چې کوم خلک د بهر نه راغلي دي په زرګونو په تعداد سره دلته چې خلک دی په یو کیمپ کې آباد دي. نو د دغې سره چې دلته بازار چې کوم دی دغه بند ساتل دغه ځان له یو ډېر لوی فریشر او یو خوفیه غونته کې فضای پیش کوله د باجوړ یو بد تصویر دنیا ته. تو نو موږ سوچ وکړو چې هر څه کېږي خو تاجر برادري به مزید چې کوم دی بازارونه بند ونه ساتي او دا به انشاءالله کولاوي. د باجوړ انتظامی 2 ورځې وړاندې جاری کړې اعلامیه کې د ماموندو په ځینو سیمو کې عسکري عملیاتو فرمان جاری کړی چې په ولس د کلو خالی کولو غاښ هم کړی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.